زنانه سوال کړل دا سوال د حیا خلاف دی، لیکن چونکې په دې حواله سره ډیر خلک د غلط فهمي شکار دي. ولې د غلط فهمي شکار دي؟ چې شرعي مسلې علم وته نشته. د شرعي مسلې علم ولې نشته؟ چې شرم ول ورزي، حیا ول ورزي، تپوس نه کوي. حالانکه بدقسمتي دغه ده چې موږ د دنیا په معاملاتو کې څه قسم شرم او حیا نه کوو، تپوس کوو، لیکن چې کله دین معامله راشي، د شریعت مسله راشي، نو بیا موږ ته شرم او حیا راځي شي. نو د دین په معاملې کې بالکل شرم او حیا نه ده پکار، بلکې پکار دا چې موږ د شریعت چې کوم مسله دغه معلومه کو، زمونږ مذهب زمونږ دین موږ ته سوې چې آیا دا عمل جایز دی ناجایز دی. دا سينو چې ما ته شرعي مسلې علم نه وي، زه دا کارو کوم چې هغه په اسلام کې ناجایز او حرام دی. نو پکار دا چې په دې حواله سره موږ تاسو معلومات حاصل کو، او چې کوم خپل دین نه مذهب د باغی حواله سره معلوم کو دا مسله چې آیا دا مسله جایز یا ناجایز ده. شریعت په دې حواله سره سوې. بهرحال راځو دې مسلې طرف ته. زنانه دا وایي چې زما خاون زما چې کوم سینې دی هغه وي، او دا چې کوم پي دی هغه دن نه کوي، وایي چې ما د سوزل منو کړه چې پي رول خو ناجایز دي، د دې سره چې کوم د نکاح ختمي څنګه چې یو ماشوم د سړی ته ورکی سینه ورکی دا غینه بعد دا غسر بیا نکاح کول ناجایز وي. دا مثال طور پر د زوی مثال جوړ شي. نو دغه زنانه وایي چې ما خپل دی خاوند ته چې زمونږ نکاح ختم شو، ته زما د زوی په ځای باندې ځکه چې تاسو زما سینه ورول. نو دا وایي چې زنانه وایي چې آیا د دې سره چې کوم د نکاح ختميږي، یعنی اوس خاوند راولېږي خپل د خزي چې کوم سینه د هغه وروي او اپې دن نکې، نو آیا د دې سره نکاح ماتيږي؟ دا چې کوم خاوند دا شرعي حواله سره د دې زوی جوړ شي یا نه شو. یاد وساتئ په دې حواله سره د شریعت چې کوم مسله دا حرمت رضاعت چې کله ثابت کیږي، نو دا غي څومره کاله مدت ته، نو دا لومبه په ځین کې کېده چې دین اسلام او شریعت چې کوم د په هغه کې حرمت رضاعت دو کارونه کم عمرې په هغه کې یو زنانه راولګي ماشوم ته تیور کې سینه ورکی، نو د هغه سره چې کوم د حرمت رضاعت ثابت کیږي، یعنی دا ماشوم د دې بچي جوړ شي، او دغه شان دي چې کوم اصول فروع دی په یو بل باندې حرام شي، یعنی د دې زوی په حکم کې راغی. البته د دو کارونه بعد کچري یو ماشوم د تیور کې یا دغه شان دي غټ سړی دا، نو په دغه سره چې کوم د حرمت رضاعت نه ثابت کیږي. دا مسله دې پورې سمجھ کړاله. نو په دې وجه باندې دا زنانه چې دا وي چې زما دي تیور او چې کوم پي دی غي دن نګلو د سره حرمت رضاعت ثابت کیږي یا نه ثابت کیږي. نو یاد وساتئ د غټ عمر په غټ عمر کې یا دغه شان دي دو کارونه زیات عمر والا چې کوم ماشومي هغه تم ته تیور کو، نو د هغه سره حرمت رضاعت نه ثابت کیږي. دو کارونه چې کم عمر ماشومي هغه د تیور کو سینه دی ورکړه، نو د هغه سره حرمت رضاعت ثابت کیږي. اوس راځو بل مسلې طرف ته چې آیا د دې سره نکاح ماتيږي یا نه ماتيږي. نو یاد وساتئ دا عمل خو حرام دی، ناجایز دی، ځکه چې دا ته یا د سینه یا د پي چې کوم دي دا یقیني طور پر دا د دې زنانه د جسم یو حصہ ده، او د زنانه یا د انسان چې کوم جسم دی آزادي د دې استعمال ناجایز دی. ها البته یو ماشوم دی دو کاله نکم عمر ماشوم دی، د خپل ماشوم دی بل ماشوم دی هغه ته دا ورکول شي، دا دغه حق دی، لیکن د هغه نه غټ ماشوم یا غټ عمر والا کس دا دغه لپاره جایز نه ده، بلکې حرام عمل له. نو په دې باندې بده توبه استغفار کی. البته په دې سره چې په نکاح باندې اثر نه پروزي، نکاح برقرار ده. د هغه نه علاوه بلې مسلې طرف ترازو چې آیا د زنانه د سینې چې کوم د خپل کې د خاون لپاره غسته داغي چوپل د دې څه شریعت هي ستې. نو یاد وساتئ په قران مجید کې بلکې دین اسلام شریعت موږ ته د اجازه راکړل. په قران مجید کې الله رب عزت څه فرمایلی تسكنوا الیها، تاسو د دې خزو په ذریعہ باندې سکون حاصلوي. نو د سکون چې کوم ذریعہ تاسو ته چې کوم د مخې تراشو هغه تاسو داغي په ذریعہ باندې خپل د کور وانه سکون حاصلول شي. کچریو نارینه داسې چې هغه ته په دې کې سکون حاصلېږي چې هغه خپل د کور والا چې کوم سینې دغه په خپل کې واخلي هغه چوپی، لیکن شرط دا چې هغه پي وغیرہ بګي هغه دن نه کې بلکې چې په خپل کې سقطري راشي غتوږي. نو دا یو جایز عمل له شریعت په دې حواله سره مننه کوي. تاسو تمامه کې خبره خلاص کړه چې لباس لكم انتم لباس لهن، یعنی نارینه چې کوم د خپل خزي لباس ته او خزه چې کوم د خپل نارینه لباس ته د یو بل چې کوم د نفع چتول شي. بلکې د قران مجید غایات اکثر ز خپل ویډیو کې هر چې کوم د چې کله داسې مسله باغی زدا بیانوم چې لتسكنوا الیها، تاسو خپل د خزو په ذریعہ باندې سکون حاصلوي. نو د سکون د حصول لپاره چې تاسو کومه طریقه اختیاروي، نو تاسو اختیارول شي، لیکن دا غي چې کوم حدود دي هغه موږ تاسو ته چې کوم د شریعت خودلې دي. سینا په خله کې هغه هغه چوبل د خاون لپاره بالکل جایز دي، لیکن دا غي چې کوم پي دي هغه دنه کول د مرد لپاره ناجایز دي. ها البته په دې سره حرمت رضاعت هم ثابت کیږي، د دې سره نکاح نه ماتيږي. البته کچري په دنه غلون دا یقیني طور پر دا ګناه عمل له په دې باندې توبه استغفار کی. اسی کچري په خله کې سینا اخلي او چوپی یا دغه شانتي کچري قطري د خلی تلال شي غتو کی، نو په دې سره نه په نکاح باندې اثر بریوزي، نه په دې کې څه ګناه شته. او کچري کته کې دا قطري نو په دې سره نکاح خو نه ماتيږي، لیکن البته دا یو حرام عمل له په دې باندې توبه استغفار کی. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلی
اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.